د شړېدلو پر شونو له پاسه راټول شوي په زده کړو بوخت زده کوونکي که لورای ورته وګورئ ته به وایي چې په یو ټولګي کې زده کړې کوي، خو داسې نه ده. دا د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ اړوند د منډګل هغه کلی دی چې زده کوونکي د یوې تعلیمي ودانۍ نشتون له وجې د جومات د برنډې تر سیوري لاندې په زده کړو بوخت دي. په نوموړي ښوونځي کې چې د اول ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې زده کوونکي زده کړې کوي، د یوې منظمې تعلیمي ودانۍ نشتون او ترڅنګ یې په یاد ښوونځي کې د ښوونکو کمبود هغه ستونزې دي چې په اړه یې ترې د یادې ادارې مسؤلین سره ټکوي. دا کله لکه د اوس په دې اداره کې دا مرکزي کلی دی د تعمیر مشکل دی، تعمیر ډېر مطلب او داسې کوم دي ملازمان هم نشته، یو کس ملازم نه لري، ډېر معلمان هم کمبودي دي. تقریبا مکتب کې نه صرف په مکتب کې تقریبا پنځه معلمان شته، نور معلمان ډېر کمبودي دي. زموږ مشکلاتونه خو تاسو په خپله دلته ولید راغلی، موږ سره نږدې نه مرکه وکړه. وروره زموږ اساسي بنیادي مشکل خو اوله کې دا دی چې دلته تعمیر بیخي شتون نه لري. پخوا تیر تقریبا چې تیر نظامونو کې په تیر دولت قرضي دوران نه پخواني وخت نه په یو جونګړه غونډه کې هلته یو زمونږ یو مکتب غونډه کې دی. دا بیا د نوموړي ښوونځي هغه زړه وداني ده چې ویل کېږي د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد ظاهر شاه د یادې سیمې لپاره ښوونځي ته وقف کړې وه، خو اوس یوازې یوه خونه چې ترې د ښوونځي د اداري چارو د سمبالښت او کله ناکله ترې د نوموړي سیمې خلک د جرګو مرکو په شکل هم استفاده کوي. خو بیا نورې خونې چې ودانۍ ورانې خو لا پر ځای پاتې دي، خلک ترې د دوکانونو ګودامونو په شکل کار اخلي. اصلا دا ځل حکومت هغې دا ځمکه اخیستې د مکاتب دپاره، همه وخت مکتب جوړ شوی و، بیا وروسته دا خلقي دوران کې بیا وروسته وران شو، انقلاب کې بیا وروسته ملا افضل دا څو اتاقونه جوړ کړي و، بیا هغه هم د طالبان دوران کې بیا دا وران شو، ویجاړ شو. دا مکتبونو ځای اساسي ځای موږ دا مکاتب ځای نه لرو، مجبوریت په جومات کې موږ درس هلته درس دا د اول صنف دی، دا دویمه صنف دی، دا د درېیمه صنف دی، څلورمه او دلته پنځمه او شپږمه او شپږمه او بیا د دوه نور هم نور خو خراب کړی دی، دا څلور صنف موږ ته پاتې دی. دوی له دولتي ارګانونو څخه د یاد مکتب د بیا ځلې د رغېدو غوښتنه کوي. پخواني مکتبونه وو دغه وران شوي دي، دغه اوس دلته مکتبونه بند دي، اوس جومات کې مکتبونه وایي، لیسې راځي په دې نوم باندې، دې کلیپ نوم باندې راځي، په کوشتوس ته انتقال کېږي. دغه مشکلات موږ سره شته. دلته دې ځای نه یو نیمه ګنټه لاره منزل کوي، هلته سبقونه وایي. ته مؤسسات ته موږ دا پیشنهاد کوو دلته موږ ته به لیسه جوړ کړي، موږ ته به دلته مکتبونه جوړ کړي. دغه مکتبونه ډېر ټول وران شوي دي. د یادې ولسوالۍ ځایي مسؤلین د نوموړي ولسوالۍ په مکاتبو کې د ښوونکو کمبود او ترڅنګ د مکاتبو لپاره د معیاري ودانۍ د نشتون خبره مني. نو د مخکې په نسبت سره کله نه چې امارت اسلامي قایم شوی دی تر ننه پورې لله الحمد 60% تعلیمي کچه د مخکې په نسبت سره لوړ شوی دی، خو متاسفانه په ډېرو ځایونو کې اوس هم موږ ډېر ستونزو سره مخامخ یو. مثلا په ډېرو کلو کې مکتبونه موږ تعمیر نه لرو، د مکتبونو تعمیر موږ نه لرو او لاسرسی ورته موږ نه لرو، حتی کې خیمې هم موږ نه لرو چې په هغه خیمو کې ماشومان کینی. اکثره بعضې په جوماتونو کې سبقونه درسونه ورکوي، زموږ معلمان لګیا دي او ډېر د اونو لاندې سبقونه ښیي، خو چې کله باران شي یا واوره شي یا نور ستونزې شي نو بیا هغه تعلیم ته ډېر ضرر رسي. نورستان د افغانستان په ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د دولتونو د نه توجه کولو له وجې یوازې دا نه چې تعلیمي بهیر له ستونزو سره مخامخ دی، بلکې د ژوند لومړنیو سهولتونو ته لاسرسی یې هغه ستونزې دي چې وخت ناوخت خلک شکایت کوي. زاهد الله شینواری، سیما نیوز، نورستان.